مې په شلمان کې مړ شوی او کاکاګانو سره مې اوسېږو. دا کمکي ماشومان چې د سرتیري اولادونه دي او خپل پلار په سرحدي پولیسو کې له لاسه ورکړي د مهال د خپل نیکه سره په بد حالت کې ژوند تیروي. دا کمکي ماشوم د کیمرې مخې ته خپل ستونزې او د راتلونکي ژوند په اړه څه نشي بیانولی، خو خپل او د خپلو کوچنیو خویندو تعلیم او راتلونکي ته اندېښنه لري. زما نوم جنرا ده، پلار مې په شلمان کې مړ شوی او کاکاګانو سره مې اوسېږو او مکتب کې یم او مکتب نه دا خویندې مې پاتې شوي دي. تعلیم هغه مو وکړې او د کور هغه. دغه راز د نظامی منصوبین او شهیدانو یو شمیر نور وارثین وایي له کلونو راهیسې ورسره حکومت د سرپناه لپاره د یوې نمرې ځمکې د ورکړې ژمنې کړي، خو تر اوسه د ځمکو په اخیستلو نه دي بریالي شوي. دوی وایي اسناد په لاس کې لري خو څوک یې غږ نه اوري او نه ورته د خپلو شهیدانو ورکړل شوي حقوق ورکوي. مشخص یوه نمره ځمکه ده چې دا د شهید کورنۍ ته عامه ده. دویمه چې دغه د دوه کسانې پر ځای عاج ته لیږل کېږي، دا هامه مسله ده. ډاکټر مسله شته دی، دوی هم دلته نشته دی، ډاکټر یې نشته دی، چې یو شی هم نشته دی. د دوه کسان عاج ته لیږو نو دا ولس غونډو لیدلي دي چې دا وعدې شوي دي. کومه وعده یې موږ سره عملي کړې ده؟ موږ دغې ته مجبور کړلو چې موږ هم د ولس سره بېزاره کړي، خو ګاڼو ته نشو تللی او یو زیاته نشو تللی. دې مشکلاتو سره موږ مخ یو. نو زمونږ دا عرض دی چې لوړ مقامات ته زمونږ اواز ورسیږي چې هغه سندونه چې موږ له په لاس لرو بلاکبي د ګل اغا شیرزو ښارګوټی او د شپږ کاله کې زموږ فیصله نه کېږي. د بلاکبي والا موږ ټول درخواست کړی دی چې موږ والد صاحب سره خبره وکړو او که والد صاحب بیانوي نو بیا موږ رئیس جمهور اشرف غني صاحب ته ورشو د خپل مشکلات د هغوی غوږونو ته ورسوو. د ننګرهار والي حیات الله حیات وایي سلګونه جریبه دولتي ځمکې له غاصبینو راګرځولې چې د نظامي منصوبینو د شهیدانو پر وارثینو به یې وویشي. هغه 2000 نمرې چې موږ د غاصبینو د لاس نه په سرخ دیوال کې خلاصې کړلې هغه به بیرته د موږ د شهیدانو کورنۍ او تنقیض شوي افسرانو ته ورکول کېږي. موږ دغه د غاصبینو په وړاندې لړۍ چې دونه دولتي املاک پاک کړو دا مو جدي کړې ده او زه په اطمینان سره ویلی شم چې موږ په زرګونو جریبه ځمکې پیدا کړي دي چې د ننګرهار بېوزله خلکو ته چې سرپناه نه لري، د شهیدانو کورنۍ، استادانو ته، عالمانو ته، ژورنالستانو ته انشاءالله ټولو ته به رسي. ولسمشر محمد اشرف غني د داوس کنفرانس په څنډه کې د خبرو پر مهال ویل چې په تیر 4 کلن تاریخ کې 45,000 افغان سرتیري شهیدان شوي دي. افغان حکومت وايي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شهیدانو کورنیو ته به خپل پام ډیر کړي او ټول حقونه به یې ورکړي.